زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. ولسمشر غني نن سهار وختي د لوړپولي دولتي پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمینې نیو ډیلي ته ولاړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې ښاغلی غني به په دې سفر کې د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي او نورو هندي چارواکو سره وګوري. سرچینه زیاتوي ولسمشر به له دې سربیره نن مازدیګر د هند بنسټ له لوري برابر شویو مراسمو کې د بېلابېلو اکاډمیکو اقشارو استازو ته هم وینا وکړي. ولسمشر غني وایي تر دې مخکې د کابل امنیت له ټیکهدارۍ او خپلوۍ پاللو سره مخ و، خو اوس حالت بدل شوی او باید واسطه بېکفایتي او د ناکاره او بې ظرفیتو خلکو حضور پکې ختم شي. ښاغلي غني تیر ماښام د کابل له غربي څنډې له متنفذینو علماو او ځوانانو سره په کتنه کې همداراز د کابل امنیه قمندان ته لارښوونه وکړه چې د امنیتي حوزو د اصلاح لپاره جدي کار وکړي او په شرایطو برابر خلک تشخیص او په دغو برخو کې وګماري. ولسمشر همداراز په ټینګار سره وویل افغانستان د هیڅ هیواد د نیابتي جګړې میدان نه دی چې زموږ ملي یووالی زیانمن کړي او په وینا یې د دغه نیابتي جنګ مخه باید ونیول شي. د نوموړي په باور هر افغان چې په دریم هیواد کې جنګیږي د افغانستان د جزا د قانون له مخې مجرم پیژندل کیږي. د ارزګان په مرکز کې پر یوه کور د هاوان د یوې مرمۍ درګېدو له امله 7 کسان ووژل شول او یو بل یې ټپي دی. د دغه ولایت د مرکزي روغتون مشر امین الله توخي وایي په وژل شویو کسانو کې 3 مېرمنې 3 ماشومان او یو بل نارینه شامل دي. ویل کېږي دغه هاوان د ټرینکوټ ښار په آبرودي سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو د نښتې پر مهال په ریاد کور لګېدلی، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې د دغې پیښې عامل د جګړې کوم لوری دی. ولسمشر غني د ځمکني ترانسپورت له یو شمېر متخصصینو سره تیر مازدیګر د ارګ په ګلخانې ماڼۍ کې وکتل. دغو متخصصانو د ترانسپورت ترافیکي مدیریت په واټونو کې د لیکو جوړولو، د ادرس پیدا کولو او د علامو د نصبولو په هکله د خپلو پروژو طرحې له ولسمشر سره شریکې کړې او د دغو طرحو د عملي کولو په برخه کې د تدارکاتي همکاریو غوښتنه وکړه. ولسمشر د دغو متخصصانو د ترانسپورتي طرحو هرکلی وکړ او د کابل ښاروالۍ په چوکاټ کې د یو ځانګړي ترانسپورتي معاونیت په جوړېدو یې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د دغې برخې په تشکیل دې په یوې تخمیني بودجې کار وشي. په زابل کې د یو لړ نښتو په پایله کې 20 طالبان وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي په دغو نښتو کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د ارغنداب ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د یادې ډلې یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې 4 پولیسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نورې ټپیان دي. او د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت د دوی د ژوند ښه والي په برخه کې ناغېړي کوي. دوی همدارنګه د پاکستاني ځواکونو د توغندیو توغولو دوام او د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د اغزنمزو د غځولو له امله سر ټکوي. د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکي په دې سیمه کې شته وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي افغان حکومت د دوی د ژوند وضعیت د ښه والي لپاره هیڅ پام نه کوي او حکومت باید په دې برخه کې جدي پام وکړي. دوی ټینګار کوي چې د پاکستان توغندیز بریدونه او په دې سیمه کې د اغزن سیم غځونې دوی اندېښمن کړي دي. دغه رینا پارچاو زموږ ته د 9 کلونو تشکیل دی، ځان له رینا پارچاو نه دی رئیس، دا ټول تخلیه شوي دي. هلته څوک نشته او ګولم په مخ زناور پکې ګرځي، نور انسانان هلته نشته دی. دا د دولت کمزورتي ده که دا د ولس کمزورتي ده چې دا ماته په دې زمانې په خپله ساحه کې ماته زغن مزې تېر کړی. د ننګرهار ولایتي شورا هم دغه خبره تاییدوي او خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت شته ستونزو ته پام ونه کړي خلک به وسلې واخلي او د سیمې د امنیت خوندیتوب لپاره به لاس په کار شي. نه د پاکستان راکټونه منمه که چیرته د حکومت په دغه برخه کې ناتوانه وي، بې جوابه وي او جواب یې نه ورکوي، بیا کېدای شي بیا داسې خلک هم شته چې موږ سره خپله هم سلا شته، بیا خلک شته زم بیا سلام راوړلی شم خپل وطن نه زه خپله دفاع کوم. دوی مسؤلیت لري کله چې دغه ډول پیښې کېږي موږ ته رسمي معلومات راکړي. متاسفانه تر اوسه په دغه ډول رسمي معلومات له موږ سره نه دي شریک شوي. کله هم چې موږ سره رسمي معلومات شریک شي موږ به له مرکز سره شریکوو. هغه سپارښتنه او لارښوونه چې د مرکزي ادارې وي موږ به عملي اقدامات په اړه کوو. له دې سره سره چې سیمایي چارواکي په تیرو وختونو کې په دې سیمه کې د پاکستان توغندیز بریدونه تاییدوي، خو اوس وایي چې دغه ستونزه حل شوې ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.